अस्सलाम वालेकुम ګران مینوالو زه فیضان ګلستان کې یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه د فلمونو کې چې کوم فایټ دی هغه څنګه فایټ کوي او په څه حساب کتاب فایټ کوي او تاسو دا شارټ ویډیو وګورئ. دوستانو تاسو دا شارټ ویډیو صحیح کړه. یو خوا ته جهانگیر خان دی او بل خوا ته دلبر منیر دی. دی چې دی نو فایټ کوي او یو بل لتې سوکې ورکوي. دونه فاصله ده تقریبا 1 فوټ فاصله وي. هغې کې چې دی نو دی لتې ورکوي سوکې ورکوي یو بل سپېډې ورکوي. څونه ښکلې کار کوي او څونه ښکلې خبره ده چې دونه فاصلې کې دی چې دی نو لتې سوکې ورکوي. مین چې کومه خبره ده هغه دا ده چې دی سوکې لتې ورکوي نو دا چې کوم جینکو سره غاړې ورکوي نو دی ته پکار دی چې د 2 فوټو پکې فاصله کېږي دي. د 2 فوټو فاصله وي نو بیا هله خوند وکړي. خو هلته کې چې دی نو دی بس داسې یو بل سره چې دی نو میړو شوي وي که نه داسې اټیچ شوي وي هغلته کې هغه ټایم بیا نه پرېږدي او هسې فایټینګ کې تاسو دا ویډیو واچم کړه فایټ کوي څنګه کوي لګیا دي څونه پکې فاصله ده چې څوک خوږ نه شي. سپېډې لتې ورکوي او موږ چې ټایم ګورو سکرین باندې موږ ډېر ظالم فایټ یې کړی دی ډېر بد یې والی دی. ریل کې د دی فایټ دا ده ټول کمال د کیمرې دی. دا حقیقت ما خپل دوستانو سره دا شیر کوم دا ویډیو او هالیوډ شو بالیوډ شو لالیوډ شو په ټولو فلمونو کې دا کار دی. دی چې کوم باره په هوا کې الوزي د موبایل کرین لګولی وي د هغې سره چې دی نو پړې تړلي وي دی تړلي وي ګرین سکرین استعمالي زیاتر نو داسې راولي کرین سره مخ ته کېږي او بیا لتې سوکې ورکوي چې یو سوکه وله ورکوي هو لرې لرې کوم ځای ته رسي هغه کس تاسو دونه پاور دی دونه جوش دی. اصل کې دا ټول فراډ دوکه دا حساب کتاب دی. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام ما خپل دوستانو سره شیر کوم او که ویډیو کې باندې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. بس دا انفارمیشن ما خپل دوستانو سره شیر کوم. انشاءالله دوستانو ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به تاسو سره ملاقات کیږي. تر هغې پورې تاسو د خپل ځان ډېر ډېر خیر ساتئ. د الله په امان. والسلام.